زما ها ستا خبره په دې کې وایي ده که زما ستا خبره په دې کې چې تا میسج کړی و چې احادیث د قرآن خلاف دي. څه دي احادیث د قرآن خلاف قرآن خلاف احادیث دي. زما مقصد دا و کنه ولکه زه ته خپل مقصد وایم. زما مقصد دا دی چې یاره تاسو علما یې چې یو خبره بیانېږي لکه باس پې کېږي نه ده خلکو به ورته توجه راځي او د دین هغه حق به ادا کېږي. قرآن خو دا وایي چې هره خبره ما انزل الیک من ربک دی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ټول قرآن راغلی نو دی باندې خو څوک باس نه کوي. اسانې مسلې خلک چیړي او دکاندارۍ چلوي او دا قصې روانې دي. هغه راځي خبره خو څوک نه کوي چې د هغې سره جرمونه منع کېږي. زما مطلب دا و چې یاره تاسو لږ ډېر ستاسو پین فالوورس چې یاره دغه باس پکې کوئ نه د خلکو ذهن له به یو خبر راځي. نو ولې انکار حدیث باندې ولنه کو غټه خبره ده چې مجرم او منکر حدیث باندې خبرې وکړو. دې نه غټه خبر خو نشته. د رسول اطاعت نه مني په قرآن کې اطاعت یا د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت راغلی او نه مني. دې باندې ولې خبرې ونه کو دا اطاعت یا دي رسول اطاعت پر رسول باندې سره انجیل او تورات او زبور راغله خدا قرآن پر راغله او دا اطاعت من کوو نه. قرآن نه علاوه وحی نورم پکې کېدله قرآن نه علاوه وحی وا اول نه وا دا ولې نه لیکلا قرآن لیکلی و نه دا وحی ولې نه لیکلا قرآن لیکلی و قرآن لیکلی او د جبرئیل امین د مخې او نبی علیه السلام لیکلی او ډېر صحابه دي جلیل القدر زید بن ثابت نبی علیه السلام خو عامي او ته څنګه دروغ دی ویل چې لیکلی نبی علیه السلام قرآن کې الله فرمایي چې امید دی هغه لیکل نشي کوی دروغ جنه لا ولې الله پاک څه نشي کولی. الله ورته وایي چې وقرأ وایه ویې کنه ما انا الله ورته واچوله کیسې نه کوي ستا کیسې نه منم چې د محدث نه منم ستا د پرویزه خو بالکل نه منم. چالاکي مه کوه. زه د سوال دغه نه کوم ته جوار وایې په دغه وخت کې دا وحي چې دا ولې پاتې کېده. امام بخاري 300 کاله بعد د ابوبکر صدیق نه او د عمر نه زیات په دین باندې او زیات غمخوار و چې هغه نه لیکل او د لیکله دا قرآن نبی علیه السلام کوم ځای کې ولیکه موږ ته ثبوت راکړه کوم ځای کې لیکلی وحي چې دا د اسمان نه لوح محفوظ نه راغلی قرآن او کته دقه چې هو به هو تصدیق شوی دی او د دې احادیثو تصدیق نه دی شوی. چا تصدیق کړی دی وایي تصدیق چا کړی دی دې قرآن کې 1500 آیات ته خیمه چې په قرآن کې یو آیات او لس آیات دا چیلنج ورکړل څوک دی راوړي څوک حدیث خلکو جوړ کړي د ځانه کدا وحي وي حدیث دنیا موضوعي جوړ شوی دي ستا د علماو نه به تم ثابت کم قرآن یې چا نه جوړ کړی دا اوسه پورې چیلنج چې ورکړه ګوره د مکې د مشرکانو تاسو یو مثال هغه چې په قرآن اعتراض کوي په نبی علیه السلام باندې دا چې سوي د ځانه وي نه آیاتونه ورته راغله بیا ورته چیلنج ورکړو چې یو آیت جوړ کړي لس راولئ یو آیت ورته کېښو ان اعطیناک الکوثر ورته پرې کېښو د آخري آیت تاسو جوړ کړئ هغه نه دی جوړ کړی دا خبره کوم ټول په قرآن باندې و حدیث پکې وروسته دا د کم ځای نه راغلی حاجي صاحب محترم مازغه دې لږ کنټرول کا دا تا چې ویل کنه چې مکې مشرکین راغله یو آیت ورته کېښود یو سورت دا خبره کوم ځای کې قرآن کوم آیت کې نقل ده دا قرآن دنیا آیتونه دي لس آیتونه پکې ویلي بیا ولا بل ځای چیلنج ورکړی هغه کېده دلته ودرېږه خبرې دې شروع کړي تا چې ویلې مکې مشرکین راغله یو آیت یې ورته کېښودل هغوی عاجز شو بل یې کېښود دا قرآن کوم آیت کې دا خبره ده آیت نه ماته وایي زه لږ وګورم کوم آیت کې دا خبره ده دومره آیتونه باندې ته وښیم دومره آیتونه قرآن کې ډک دی خو تاسو په قرآن پوهېږئ نو نه قرآن لولئ د مکې هغه کېده ستاسو د مکې د مشرکینو یو عقیده ده هغو به اعتراض کوو چې دا د ځانه جوړ کړل دا داسې دی الله ورته بار ویلي افلا تر نه کوي ولو کان من عند غیر الله په غیر الله کې ستا محدثین ټول پکې راغله چا چې کتابونه لیکلي لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلاف کثیره کدا د الله د طرف خبرې ډېرې مه کوه یو خبره به زه د سره یو او ترمن مه درنه وباسم او لاس کې به یې درکوم ګوره تا دا خبره وکړه چې مکې مشرکین خبرې مه کوه منفي خبرې ونه کړي الله پاک دې کمزوري و چې دا وحي تا ته پرېښوده 300 کاله بعد وحي خو لیکلی شو ده یو مخکې به نه ځي مخکې لاړ نه شي ودرېږه دلته تا ویلې چې مکې مشرکین ته ماته دا ثابتولی شي په لوح محفوظ کې دا وحي پرته ده کتابونه خبرې مه کوه یو سوال تا ویلې چې زه ثابتوم چې دا د
دا د لوح محفوظ نه راغلی وکې دا قرآن کریم د لوح محفوظ نه راغلی هلته پروت و. خبرې شروع کړي چپ خبرې ونه کړي. تا ویلې چې مکې مشرکین ناته یو آیت مقابله کوله که نه یو آیت دا په کوم آیت د قرآن کې دا خبره ده؟ که زه بهر یم زه ګاډی چلوم د کور نه راول یم په مدینه کې زه به درته لاړ شم قرآن به راولم وبخیم درته. کوم آیت؟ فاتو بسورة من مصر یو سورت ویلې بیا له سورت ویلې دا ټول به درته زه وښیم ولې په قرآن کې دي نه. کوم ځای کې راغلي چې دی کې مشرکین راغلي یو آیت لیکه تا چې مخکې قصه وکړه هغه د ریکارډ ما شروع کړی دی دا په کوم آیت کې راغلي چې مشرکین راته یو مقابله نه کوله دا کوم آیت کې راغلي؟ وخت چې قرآن نازلېدو د الله پیغمبر ته مشرکین موجود وو. تاریخ خبرې راغستې دي که نه تاریخ نه دی راغستې دا خبرې په جیب کې دا منکر حدیث نه منم او تاریخ منم. تاریخ د پلار لیکلی که مور دی هغه هغې درته دا خبره وکړله. حدیث به زه ومنم چې ته ما ته ثابت کړې چې دا د قرآن حدیث منم د قرآن نه دا تاریخ مور هغه وخت کې موجود وه پلار دی چې تا ته ویلي چا درته دا خبره وکړه؟ ستاسو بچان منکر قرآن نه یم چې حدیث وي په قرآن له پاسه کړي قرآن نه انکار یې تاسو او منکر حدیث ته دا قصه وکړه دا قصه دی چې مخکې وکړه دا بکواس دی چې وکړه که نه دا درته مور دا خبره وکړه که پلار دی وکړه دا تا څنګه نقل کولی دی بې سنده خبر نقل که بکې د جاهلانو تاسو چې دی که نه د دې خرافاتو لپاره ګوره قرآن ناغله 500 احکامات دي دا ټول احکامات تفصیل بیان شوی دی کم چې نه دي بیان شوي نبي علیه السلام دقسې ښوولي عمله داسې لمونځ وکړئ داسې اودس وکړئ داسې روژه ونیسئ داسې حج وکړئ دی ښوولي دا په عمل تواتر سره روان دي دې ستا دې قصو ته پکې څه ضرورت دی چې 300 کاله بعد ستا نیکه راپاسي او دا خرافات لیکي او څه پکې صحیح لیکي او څه غلط لیکي صحیح پکې شته خو غلط پکې هم لیکلي یو خبره کوي بل کوي دا قرآن خلافي یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي زه بسم الله ستا دا فرقې ولې دي ته ما ته ثابته کړه ستا دا فرقې اختلاف دی یو حدیث نقل کړه خو تاسو منکر حدیثو کې یو پرویزه است یو شاکر است یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي یو حدیث نقل کړه تاسو یو حدیث نقل کړه او پرویزي او پرویزی یو حدیث اختلاف یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي او اختلاف د جیب کې کېده یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي ګوره پرویزی به ستاسو خپلې تاسو 50 شپېته کاله وشو ته پرویزی تا ویلې چې هغه حدیث چې د قرآن خلافي یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي ده بسم الله ستا د شرکیاتو او د عقیدې نه پته د دې لګي اهل حدیث ځان ته وایي قرآن نه وی قرآن نه منکر یې تاسو او منکر حدیثه تا ویلې چې هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي یو حدیث نقل کړه چې د قرآن خلافي منکر قرآن دا چې خلاف نه دي ستا د فرقې د کم ځای نه راغلی ته ماته دا ثابته کړه ولې دي خلاف دی په جیب کې کېده تا ویلې چې حدیث نه منم چې د قرآن خلافي کوم حدیث د قرآن خلاف دی هغه دا ګراوند ریالټي ده کنه زمینی ګراوند ریالټي د جیب کې کېده ګراوند ریالټي د جیب کې کېده دا شیعاګان چې دا وایي د لسی پاري بيزي خولې دا کم ځای نه دا حواله ورکوي دا خرافات د جیب کې کېده تا ویلې چې هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي یو آیت پیش کړه بې معنه خو په خپله دعوه ودرېږه چې یو حدیث د پیش کوم حدیث د قرآن خلاف دی زه دلته ستا بشان په مدرسه کې نه یم زه درته خبره کوم دلته د ګراوند ریالټي پیش کوم ځان له ګوره ستا د اختلاف دلیل پکې خبره بې معنه خپل عقیده به نه ثابته چې ته وایې چې حدیث نه منم چې د قرآن خلاف نو بې معنه کوم حدیث د قرآن خلاف دی ستا د اختلاف د څه نه راغی زما اختلاف په دې جیب کې کېده ته وایې چې هغه حدیث زه نه منم ته خو منکر حدیث ځان ته مسلمان وایې که ته وایې چې حدیث نور خلکو زما د شیعه سره بحث نه زما ته منکر حدیث سره دی اسلام چې ما استغفار وکړو چې قرآن د آیتونو نه دي انکار وکړو تا ته منکر قرآن وایم ته د بیس دغه اساسي سیټ ته منکر ګوره تا ویلې چې زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي که نه د قرآن خلاف حدیث ته ستا نوم چې دی دا په شرکیاتو ولاړ دی اهل حدیث اهل قرآن ځان ته نه قرآن د منکر حدیثه اهل حدیث ځان ته ویل دی اهل حدیث ځان ته ویل د بخاري کتاب په ځان پورې منسوب کړي او د الله کلام نه منسوب کړي ستاسو د عقیدې د شرکیاتو د ګمراهۍ پته دې ځای نه لګي بې ایمانه ګوره دا پنځم ځل درته وایم بې ایمانه کوم حدیث د قرآن خلاف دی یو حدیث پیش کړي او مانې حواله ورکړه
خلاف نه دي ساده اختلاف د سند دا په درځنونو او په سونو د فرقې بی ایمانه بی ایمانه سو مچ میګه دمبوري مچ میګه بی ایمانه تا خو چې ما جوابونه څوک نشي راکته وک کنه تا خو ستا چیلنج ته ولاړې ما یو حدیث تا ټول پرويزیت چې د مړی ژوندۍ شاکرم د قبر نه وباسي نشي پیش کولای یو پیش کړه بسم الله شاکر پیژنم کېدا زدن په شریعت سره پاتې شي مزنه شاکر پیژنم نه دی پرويزي پیژنم او نه تا پیژنم زه قرآن او دلایل پیژنم ما ته صحیح حدیث تا صحیح احادیث ته هغه بالکل هغه کې وزن هغه ته سړی ته پته لګي خدا ستاسو فرقې چې جوړ کړي یو وای دا حدیث ته دي څه کوه بل وای دي څه کوه خدا پته لګي خرافات پکې راغلي دا هو 300 کال بعد لیکل شو دي صحابه ولې نه لیکل د امام بخاری چې دا د ابوبکر او خيار په دین خپوي دو چې وਹੀ لیکل کېده دا ولې نه لیکل هغه چل پکې دا چې خرافات پکې نه کړلي بی ایمانه دي جواب دی وره بی ایمانه لکه څنګه چې ته بی ایمانه نشي ثابتولای کنه چې نبی له سلام دا قران لیکل اول دي دروغ په نبی له سلام ویلي قران کې الله فرمایي د نبی خبرې مکو قرآن کې چې دینه چې دغه هم دلار سمو انا وکیدا قسم په دې کوم خبره په قرآن کې ګورم ما د مخې لراولې زول بهر یا پلار چرسي ته چې مخ کې ویلي چې نبی له سلام دا قران لیکل قران کې الله فرمایي نبی لیکل نشي کولای نو ګوره چرسي چرس دی وخلي گاډي کې لګي نو د قران خلاف لګي خب مارته ویلي چې لیکل ک چرته نو قران خو نه لیکل شوی هر منکر حدیث ته زما چلند ته ثابت ک چې دا قران نبی له سلام لیکل چې هغه نه دی لیکل دغه قران چې نبی له سلام نه لیکو عثمان دغه سي حدیث هم دا قران په حافظه کې پروت راوخستل شو کتاب ته ولېګل شو دا حدیث په حافظه کې پراته کتاب ته ولېګل شو په قران باندې اعتراض نکوم چې هغه نبی له سلام نه دی لیکل رسته خلکو لیکل خو نه په حدیث کې کوم